د اشرف غني د وژل کېدو پلان چا څنګه ولې جوړ کړی و؟ له سقوطه څو ورځې مخکې وژه. د دې موضوع په اړه پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان د پرځول شوي جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال اجمل عمر شینواري په لومړي ځل په یوه مرکه کې د نظام د سقوط په اړه څرګندونې وکړې. هغه په دې مرکه کې وویل چې د نظام د سقوط له ورځ څخه 15 ورځې مخکې د ملي امنیت شورا په یوه غونډه کې د ولسمشر غني د وژل کېدو د پلان اطلاعات له امنیتي چارواکو سره شریک شوي وو. د ده په خبره په دې غونډه کې وویل شول چې د ګاونډي مغرض هیواد پاکستان استخباراتو د ولسمشر غني د وژل کېدو پلان برابر کړی دی. اجمل شینواري دا هم وویل چې د دغه اطلاع په اړه په غونډه کې کوم مستند سند وړاندې نه شو، خو وویل شول چې د ولسمشر ترڅنګ د حکومت مشرتابه د یو شمېر غړو ژوند له خطر سره مخ دی. د مخکینی امنیتي او دفاعي سکتور ویاند په دې مرکه کې د ولسمشر غني ترڅنګ نور لوړپوړي چارواکي او حکومت نه د باندې سیاستوال ټول تورن کړل چې د جمهوریت په سقوط کې خپله برخه ملامتي لرله. له دې سره نوموړي ټینګار درلود چې د جمهوریت د سقوط په ورځ د کورنیو چارو او ملي دفاع وزیران او د ملي امنیت لوی رئیس د مازدیګر تر 15 بجو پورې په خپلو دفترونو کې ول. د دغه مخکینی پوځي ویاند په خبره لومړی ارګ په دې ورځ تخلیه او ولسمشر له هیواده ووته او وروسته د امنیتي او دفاعي سکتور مشرانو خپل دفترونه پرېښودل. اجمل شینواري دا هم وویل چې د پوځ مشرتابه باید د نورو هیوادونو په شان له سیاسي پاشلتیا څخه وروسته د هیواد واک په لاس کې نیولی وی او د سقوط مخنیوی شوی وای. هغه دا له وخته مخکې خبره وګڼله چې د سیستماتیک سقوط په اړه له ارګ او امنیت شورا څخه پوځي چارواکو ته زنګونه وهل شوي او ویل شوي دي چې سیمې طالبانو ته پرېږدئ. دغه پخواني افغان جنرال دا ومنله چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې لوړپوړي کسان د سلیقو، فساد او بې عدالتۍ په اساس ټاکل کېدل او دغه ګمارنې د بدو پایلو سبب شول. طالبانو بیا رد کړي ده چې ګواکې کابل او ارګ ته له ننوتلو سره یې د ولسمشر غني او د هغه د نږدې کسانو د وژلو پلان درلود. لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره د چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.